هغه سړی چې لوی مشران یې سرونه ټیټ کړل، یو پاچا چې سلطنت یې هیڅ کله نه دی مات شوی. نن ورځ موږ هغه د ذوالقرنین په نوم پیژنو. مګر آیا تاسو پوهیږئ چې د هغه اصلي نوم عیاش و؟ خلک ډېری وخت حیران وي چې آیا دا سکندر اعظم و؟ نه، دا سکندر اعظم نه دی. آیا دا بل څوک دی؟ او ځینې خلک دا هم وایي چې آیا هغه د الله پیغمبر و؟ نه، هغه د الله پیغمبر هم نه، بلکې هغه یو صالح پاچا و. لیدونکو، د حضرت ذوالقرنین دوره د حضرت نوح علیه السلام د سیلاب وروسته پیل شوه، کله چې خلک ځمکه بیا آبادوله. ملګرو، د حضرت ذوالقرنین په سر 2 کورونه. آیا تاسو پوهیږئ چې د هغه راز څه دی؟ علما وایي چې حضرت ذوالقرنین په حقیقت کې په سر 2 کورونه نه درلودل، بلکې هغه یو ډیر پیاوړی پاچا و. له همدې امله هغه ته ذوالقرنین ویل کیږي. معنی هغه څوک چې 2 کورونه لري. په لرغونو وختونو کې 2 کورونه د قدرت سمبول ګڼل کېدل، او ذوالقرنین په ختیځ او لویدیځ دواړو واکمني کوله. له همدې امله هغه ته د 2 څندو مالک هم ویل کېده. الله ذوالقرنین ته هغه ځواک ورکړی چې هیڅ انسان یې مخکې تصور نه کو. وریځې د هغه لپاره تابع وو. هغه پر دوی سپور او د باد په سرعت سره سفر کوه. هغه د هرې ستونزې حل، د هر خنډ کیلي او هر هدف ته د رسیدو لپاره ځانګړې پوهه درلوده. هغه د خپل بې ځواک احساس وکړ کله چې هغه خوب ولید. په دې خوب کې هغه ولیدل چې هغه اسمان ته تللی او د لمر 2 څنډې یې په لاسونو کې نیولې وې. دې خوب هغه ته هغه حقایق څرګند کړل چې تاسو به یې وروسته په دې ویډیو کې زده کړئ. لیدونکو، حضرت ذوالقرنین ته د الله لخوا هغه پوهه او ځواک ورکړل شو چې هغه کولی شي هر منزل ته ورسیږي. هغه لمبړي د لویدیځ په لور روان شو، او لکه چې هغه روان دوی د ځمکې تر ټولو لرې کونج ته ورسیدل، چیرې چې هغوی احساس کوو چې لمر په تیاره، ګرم او تیاره چینه کې ډوبیږي. دې چینې ته نږدې دوی یو داسې قوم وموندل چې د ګمراهۍ لاره تعقیبوله. دلته د ذوالقرنین د عدالت لومړی آزمون. الله ذوالقرنین ته دا انتخاب ورکړ چې یا هغوی ته سزا ورکړي یا ورسره مهرباني وکړي. ځکه چې ذوالقرنین یو صادق او عادل پاچا و. هغه جواب ورکړ: موږ به هغه چاته سزا ورکو چې ظلم کوي، مګر څوک چې ایمان راوړي او ښه کار کوي هغه به غوره اجر ترلاسه کړي. زه ستاسو په منځ کې د عدالت د ټینګولو لپاره راغلی یم. ظالم به د هغه د ظلم سزا وویني، مظلوم به سوله ولري. د لویا زده کړې کړي وروسته هغه د ختیځ په لور روان شه. هلته له تګ وروسته هغه یوې داسې ځمکې ته ورسید چې د خلکو ژوند یې په بشپړ ډول توپیر درلود. د هغه ځای خلکو د سوځېدونکي لمر څخه د خلاصون لپاره کور درلود، نه هم کومه ونه چې د سیوري لاندې یې آرام وکړي. د لمر سختې تودوګې دا خلک بدبخته کړي وو. شرایط دومره خراب وو چې هلته خلک حتی نه پوهېدي چې څنګه کورونه جوړ کړي. سختې تودوګې د دوی د بدن رنګ جوړښت بدل کړی و. د سیمو روایت و په مخه کله چې لمر راختلو، ځینې خلک به د خپل ژوند ژغورلو لپاره په اوبو کې ډوب شول، د ځمکې لاندې سریو کې پټ شول. قرنین دا بېوسه ملت ولید، مګر د هغه منزل لا هم لري. د ختیځ او لویدیځ له دې سفر وروسته هغه اوس داسې ځای ته ورسید چې 2 لوړ غرونه د دیوال په څیر لاره بنده کړې. د دې غرونو په لمن کې ذوالقرنین د یو داسې قوم سره مخ شو چې په بشپړ ډول جلا ژوند کوه. دوی له عقل څخه لرې او حتی د ذوالقرنین په ژبه نه پوهېدل. د دوی په مخونو ویره ښودله چې دوی په کوم سخت ناورین کې ښکېل دي. کله چې ذوالقرنین د دوی حالت ولید، وی غوښتل چې د اشارو او ترجمانانو له لارې د دوی رنځ وپېژني. هلته خلکو ورته په ژړا وویل: ای ذوالقرنین، د دې غرونو تر شا یاجوج او ماجوج ژوند کوي چې په ځمکه کې تباهي رامنځته کوي. کله چې زموږ فصلونه چمتو شي، دوی ناڅاپه له دې غرونو راوځي او هر شنه او وچ شی خوري. دوی نه یوازې زموږ عاید خوري، بلکې انسانان هم نه پرېږدي. کله چې حضرت ذوالقرنین د دې مخلوقاتو په اړه واورېدل، هغه حیران شو. خلکو ورته وویل
چې یأجوج او مأجوج په ظاهره د انسانانو په څیر دي، مګر قدونه یې خورا کوچني دي. دوی لوی غوږونه لري، یو غوږ د بستر په څیر غوړوي او بل غوږ د کمپلۍ په څیر دی پر ځان اچوي. د دوی غاښونه د وحشي ځناورو په څیر دي او حتی ماران او لرمان هم خوري. بیا دې ویریدلو خلکو ذوالقرنین ته وړاندیز وکړ، که موږ تاسو ته یو څه پیسې یا خراج درکړو، آیا تاسو به زموږ او د دوی ترمنځ یو قوي دیوال جوړ کړئ؟ حضرت ذوالقرنین په ډیر وقار سره جواب ورکړ، زه ستاسو شتمنۍ ته اړتیا نه لرم. هغه څه چې زما رب ما ته راکړي دي ستاسو له شتمنۍ غوره دي. یوازې په خپل فزیکي کار سره زما سره مرسته وکړي. ذوالقرنین امر وکړ چې د اوسپنۍ لوی ټوټې راټولې کړي. کله چې د دواړو غرونو ترمنځ د اوسپنۍ یو لوی غر ودرېد، هغه امر وکړ چې اور ولګوي ترڅو اوسپنه د وینې په څیر سره شي. بیا یې ویللي مس ور باندې واچول. مسو او اوسپنې یو داسې دیوال جوړ کړ چې ماتول یې ناممکن و. دا دیوال د مسو د سوروالي له امله د قیمتي ډبرې په څیر ځلېده او فتنه بنده شوه. خو اوس د ذوالقرنین په زړه کې یوه نوې هیله راڅرګنده شوه. هغه یو ملګری درلود چې فرشته وه او نوم یې رقیل وه. یوه ورځ ذوالقرنین له هغه وپوښتل، ای رقیل، د جنتیانو عبادت څنګه دی؟ رقیل ځواب ورکړ چې فرشتې له زیجون راهیسې په سجده کې دي. ذوالقرنین په ژړا شو او ویل، کاش زه دومره اوږد ژوند وکړم چې د خپل رب حق عبادت وکړم. رقیل ورته د عین الحیات د ژوند چینی پټه خبره وویله چې څوک یې اوبه وڅښي تر قیامت پورې به مړ نشي. ذوالقرنین زرګونه عالمان راټول کړل تر څو د دې چینی په اړه وپوهیږي. بالاخره یو ځوان چې د پیغمبرانو له اولادۍ و وویل، ما د آدم علیه السلام په کتاب کې لوستلی چې دا چینه په ختیځ کې په یوې داسې تیارۍ ظلمات کې پټه ده چې هیڅ انسان هلته نه دی تلی. ذوالقرنین پریکړه وکړه چې دغه تر ټولو اوږد سفر پیل کړي. 12 کاله وروسته دوی د نړۍ هغه ځای ته ورسېدل چې ژوره تیاره پیل شوه. ذوالقرنین له خپلو 6,000 غوره سرتیرو سره مخکې لاړ او حضرت خضر علیه السلام یې د لښکر په مخکشي برخه کې کړ. هغوی 40 ورځې په تیارو کې روان. ذوالقرنین حضرت خضر علیه السلام ته یوه نادره ډبره ورکړې وه چې په تیارو کې یې رڼا کوله. کله چې لاره ورکه شوه، حضرت خضر علیه السلام هغه ډبره په ځمکه وغورځوله چې رڼا او غږ یې عسکر بیرته سره راټول کړ. بالاخره حضرت خضر علیه السلام هغه ځای ته ورسید چې تیاره ډیره ژوره وه. کله چې هغه نادره ډبره وغورځوله، هغه په اوبو کې ولیده. د هغې په رڼا کې حضرت خضر علیه السلام یوه داسې چینه ولیده چې اوبه یې له شیدو سپینې او له شاتو خوږې وي. دا هماغه عین الحیات وه چې ذوالقرنین یو په لټه کې و. حضرت خضر علیه السلام د دې مبارکې چینې څخه اوبه وڅښلې، په هغې کې یې غسل وکړو او خپلې جامې ومینځلې. په دې توګه حضرت خضر علیه السلام ابدي ژوند ترلاسه کړو او هغه نن ورځ هم ژوندي دی. بیا کله چې هغه خپلو ملګرو ته راستون شو، هغوی ته یې هیڅ ونه ویل او په خاموشۍ سره یې خپل سفر ته دوام وکړو. د حیرانتیا خبره دا ده چې ذوالقرنین هم له همدې لارې تیر شو، مګر د الله په اراده د هغه سترګې په دې چینې باندې ونه رسېدې او دوی ترې محروم شول. د 40 ورځو له دې سابندونکي سفر وروسته کاروان ناڅاپه له تیارو څخه راووت او یوې نوې نړۍ ته ننوتل. دلته رڼا د ځمکې د رڼا په څیر نه وه. د دوی په وړاندې یوه سره دښته وه چې میلونو پورې غځېدلې وه. شګه د ورېښمو په څیر نرمه وه او کوچني ډبرې یې د قیمتي مرغلرو په څیر ځلېدې. د دې دښتې په منځ کې یوه ښکلې او څو میله اوږده ماڼۍ لیدل کېده. ذوالقرنین خپل لښکر بهر پرېښود او یوازې د هغې په لور روان شو. کله چې هغه ماڼۍ ته ننوت، یو تور مرغۍ ولید چې په یوه ستنه ځړېدلی و. کله چې مرغه د ذوالقرنین د پښو غږ واورید، خبرې یې پیل کړې او یې وویل، هغه نړۍ چې تاسو پرېښودې ستاسو لپاره کافي نه وه چې اوس زما د ماڼۍ دروازې ته راغلي.
ذوالقرنین په حیرانتیا سره چوپ پاتې شو. بیا مرغه له هغه څخه 3 پوښتنې وکړې. آیا په نړۍ کې ودانۍ ډیرې شوي؟ آیا د خلکو ترمنځ د سندرو ویلو دود عام شوی؟ او آیا خلکو د حق شهادتي ورکول پریښي دي؟ کله چې ذوالقرنین ورته هو وویل، مرغه دومره لویه شوه چې یو ویرونکي شکل یې غوره کړ. خو کله چې یې نورې پوښتنې وکړې او ذوالقرنین ورته وویل چې خلک لا هم د الله یووالي مني، لمونځونه کوي او پاکوالۍ ته پاملرنه کوي، نو مرغه بیرته خپل کوچني حالت ته راستون شو. بیا مرغه اشاره وکړه چې ذوالقرنین باید د ماڼۍ چت ته پورته شي. هلته یو ډیر ښکلی ځوان ولاړ و چې لاس یې پر سر ایښی و او د کوم امر په تمه ښکارېده. کله چې ذوالقرنین ورسره خبرې وکړې، ځوان پوښتنه وکړه، ای پاچا، آیا دا پراخه نړۍ ستا لپاره کوچني وه چې ته دومره لرې راغلی؟ ذوالقرنین ته یې وپوښتل، ته څوک یې او ولې دې لاس په سر ایښی دی؟ هغه ځواب ورکړه، زه هغه فرشته یم چې د سور وهلو مسؤلیت لرم. زه د قیامت د ورځې د حکم په تمه یم چې کله به زما رب ماته نښه راکوي او زه به سور وهم. بیا فرشتې د ذوالقرنین په لور یوه نښه ډبره وغورځوله او ویې ویل، ای پاچا، دا واخله. کله چې دا ډبره وږې شي، تا به هم وږې شي، او کله چې دا ډکه شي، ته به هم ډک شي. اوس له دې ځایه راستون شه. ذوالقرنین هغه ډبره پورته کړه او بیرته خپلو ملګرو ته راستون شو. هغه له ځان سره د بریا هیڅ خبر نه وړو، بلکې د نړۍ د واقعیت خبره وه چې ځواب یې له حضرت خضر علیه السلام سره پټ و. کله چې ذوالقرنین له هغې ماڼۍ څخه راوته، نو د سرو زرو یا سپینو زرو هیڅ خزانه یې نه درلوده، بلکې یوازې یوه کوچنۍ ډبره ورسره وه. هغه خپل ټول عالمان او هوښیاران راوغوښتل. ډبره یې ورته وښودله او ویې ویل، دا ډبره خلقو تله ترازو راویستله. د ذوالقرنین ډبره یې په یوه پله کې کیښوده او په ورته اندازه یې بله ډبره په بل لوري کې کیښوده. خو حیرانتیا هغه وخت راغله چې هغه یوه ډبره درنه وه. دوی دومه ډبره کیښوده، بیا دریمه، تر دې چې زر ډبرې په تله کې واچول شي. خو هماغه یوه کوچنۍ ډبرې پر ټولو وزن درلود. ټول حیران شول او یو بل ته یې په کتو فکر کاوه چې دا به څه ډول جادو وي. کله چې ټول هوښیاران بې ځوابه شول، حضرت خضر علیه السلام مخې ته راغی او ویل، ای پاچا، زه د دې ډبرې راز لرم. هغه 1000 ډبرې له تلي څخه لرې کړې او یوازې یوه مساوي ډبرې پرېښوده. بیا یې له ځمکې څخه یوه موټی خاوره راویسته او د ذوالقرنین په ډبره یې وغورځوله. ناڅاپه یوه معجزه وشوه او د تلې دواړه پلې په بشپړه توګه مساوي شوې. ذوالقرنین حیران شو او پوښتنه یې وکړه، ای خضر، دا څه شی دی؟ کله چې تا خاوره وغورځوله، نو وزن یې څنګه ورک شو؟ حضرت خضر علیه السلام په نرمۍ سره ځواب ورکړ، ای پاچا، دا ډبره په حقیقت کې د انسان د سترګې مثال دی. د انسان حرص او خواهشات هیڅ کله نه مړیږي. هغه خپلې خبرې ته دوام ورکړ. انسان که ختیځ او لویدیځ فتح کړي او د ټولې نړۍ سلطنت ومومي، بیا هم زړه یې نه مړی شي. لکه څنګه چې ته د ښه ژوند په لټه کې تر دې تیارو راورسېدې. مګر کله چې د قبر خاوره پرې راشي، نو د هغه ټولې هیلې او وزن له منځه ځي. خاوره یوازینی شی دی چې د انسان لوږه پوره کوي. له دې وروسته هغوی د بیرته راستنېدو لاره ونیوله. بیرته راستنېدو په لاره کې، په تیاره کې هغوی د خپلو اسونو د پښو لاندې د یو څه د میده کېدو غږونه واورېدل. په تیارو کې غږونه پورته شول. څوک چې له دې ځایه څه واخلي، هغه به پښیمانه شي، او څوک چې یې ونه اخلي، هغه به هم پښیمانه شي.
هینو خلکو ترې واخیستل او ځینو پرېښودل. کله چې دوی رڼا ته ورسېدل ویې لیدل چې هغه عادي ډبرې نه بلکې قیمتي غمی و. چا چې اخیستی و پښیمانه و چې ولې یې نور دیر ونه نیول، او چا چې نه و اخیستی هغوی په خپل محرومیت پښیمانه و. مګر اوس خلقو دا ټول شیان درلودل. له تیارو څخه د راستېدنو وروسته ذوالقرنین نور هغه پاچا نه و چې د فتحو په نشه کې ډوب وي، بلکې اوس یې هر ګام د نوي درس په لټه کې و. په داسې حال کې چې په لاره روان و، هغه د یو بوډا سړي تر څنګ تیر شو چې هدیرې ته نږدې ناست و او د انسانانو کوپړۍ یې اړولې را اړولې. ذوالقرنین خپل لښکر ودروو او پوښتنه یې وکړه: ای مشره، ته په دې قبرونو کې څه کوې؟ بوډا سړي پرته له دې چې سر پورته کړي جواب ورکړ: زه له ډېرو کلونو راهیسې بې کوپړیو ته ګورم. هڅه کوم چې معلومه کړم چې په دې کې کوم یو پاچا و او کوم یو سوالګر، خو په قبر کې له موندلو وروسته دوی ټول یو شان شول او اوس هیڅ هویت پاتې نه دی. ذوالقرنین داسې احساس وکړ لکه چا چې یې په زړه کې ګوزار کړی و. د هماغه حقیقت و چې هغې فرشته ورته په نقشه کې ښودلي و، یعنی مرګ ټول انسانان مساوي کوي. زمون ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ذوالقرنین د الله یو نیک بنده و چې په ځمکه کې ورته واک او قدرت ورکړل شوی و. د هغه داستان موږ ته دا درس راکوي چې د نړۍ سلطنت او خزاني تل پاتې نه دي، بلکې یوازې نیک عمل او د الله عبادت د انسان سره پاتې کیږي.